تازه خبر طالب مشر شیخ ملا هبت الله له خپلو ټولو والیانو سره وکتل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مشر ملا هبت الله په کندهار کې له خپلو ټولو والیانو سره لیدلي او هغوی ته یې د ښې حکومتولۍ په برخه کې ځینې لارښوونې کړي دي. اعلامیه کې ویل شوي دغه نظام په ولایتونو کې ستاسو په مشرۍ د ډیرو قربانیو په نتیجه کې رامنځته شوی او په وینا یې اوس د شریعت د تطبیق وخت دی. نوموړي خپلو والیانو ته ویلي هیڅ چاته اجازه مه ورکوئ چې په ولایتونو کې غیر شرعي کړنې ترسره کړي او د ځوان نسل روزنې ته ډیره توجه وکړئ. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.